बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़माने में इजाज़ दें मखी मां په خپل یوټیوب چینل کې د ډاکټر صاحب ویډیو اپلوډ کړی و د کرونا وایرس په باره کې او خلکو ته اوس هم دا ګپ ښکاري او بسوات کې چې دی کیسونه ورځ تر ورځې چې دی سیوا کېږي د هغه ویډیو کتل نه پس ډېر شي خلکو تپوسونه کړي ول او هغه تپوسونه بیا ما د ډاکټر صاحب سره هم شیر کړي ول ډاکټر صاحب ته ما بیا مالا لږ ټایم راکړی ما زه بس تاسو سره فیس ټو فیس ډسکس کړم او یو څو کوېسچنز ما تیار کړي دي د خلکو هغه زه اوس ډاکټر صاحب نه کوم ستاسو په مخ کې نو ولې کوېسچنز دا دی ډاکټر صاحب چې لکه کم تبه ټوخې په خلکو باندې راځي دا کرونا وایرس کېدی شي بسم الله الرحمن الرحیم اجازه خان تاسو ډیره مننه کم تاسو چې تاسو کو نه تاسو نو زمانہ هر ورځ کې چې په ډیر خلک کارونه هم کوي نو د ټول ضروري خبره ده چې هر یو ټوخې تبه یا ستا مری خوږېدل نو دا کرونا وایرس نه دی اوس د دې وجې نه زموږ په خلکو باندې لکه دومره ډیپریس شوي دي دا په ذهنونو دا خبره دومره اچولې ده چې بس چا ته معمولي تبه راشي دا سوچ کوي چې یاره زه بس ما ته کرونا لګېدلی دی نو د دې هیڅ قسم داسې حقیقت نه دی چې لکه خامخا تا ته تبه راله ستا مری خوږېده یا تا ته نور څه مسلې رالې او بس تو دا سوچ کوي چې یاره ما ته کرونا وایرس لګېدلی دی او بس زه مرم صحیح ده اصل کې که مونږ الرجي واخلو یو سړي ته الرجي یا عام نزله زکام واخلو او کرونا واخلو په دې کې فرق دی اولنی فرق دا دی چې لکه تبه ټوخې په کرونا کې هم وي تبه ټوخې په عام نزله زکام کې هم وي او په الرجي کې هم وي خو په کرونا وایرس کې به سره ستا ساه لنډ کېږي ساه لنډېږي شارټنس آف بریث یې ورته په دې نورو کې په عام نزله زکام کې او په الرجي کې دا خبرې نه وي دویمه خبره چې زموږ سره په عام نزله زکام کې به ستا سره بیا دا کې ستا وجود به درد کې او ته به لږ کمزوري دا محسوسې خو په هغې کې به ستا سره ساه لنډۍ مرض دی ټیک ته ته به ستا لنډ نه کېږي په الرجي چې مونږ واخلو که چاته الرجي نو په هغې کې خو سړی پوزه بهیږي یا سترګې سري سترګو نه اوښکې موښکې ځي یا که ته ګورې پوزه یا غوږونه یا بل څه ګوندایي لکه ګریګ یا خارش غوندې کې پکې وي نو هغه خبرې چې دي نو هغه چې دي نو هغه عام الرجي ده نو که ته عام الرجي ولګي یا تا ته نزله زکام ولګي نو که کرونا وایرس وي نو هغې کې مین خبر دا ده چې ته به سوچ کې چې آیا زه چېرته تللی یم که نه یم کیدای شي ستا ټریولینګ هسټري ته یو بل ځای ته تللی یا ته به دا سوچ کې چې زموږ کره د بهر نه څوک راغلی چا سره زه په کانټیکټ کې په مطلب دا چا سره داسې پاتې شوی خو نه یم چې کیدای شي چې هغه ته دا وي خو که ته دا سوچ کې چې بس عام نزله زکام ته به ما ته ولګېد او ما ته کرونا دی دا خبره چې دا غلطه ده نو دومره خپل ځان لکه ډیپریس کول او دومره ټینشن اخیستل نه دي پکار ټیک ده چې کله هم تا ته پته ولګي چې ما د تبه او دغه راغی سوچ کوو چې آیا زه چېرته تللی یم یا نه یم یا په کور کې یم عام د تبې ټوخي دوایي موان چې مونږ استعمالو په دې کې به ته خوښې بله خبره ده د مین خبره د ټایم ده کله چې تا ته د 2 سره په منځ کې تا ته لکه مطلب دا دی چې لکه دا علامات شروع شو یا ته داسې کس سره ټچ شوی یا چېرته تللی او تا ته 2-3 ورځې پس علامات شروع شو 4 ورځې پس 7 ورځې پس نو ته پوهه شې چې یاره کیدای شي چې دا کس وایرس وایرس ما ته راغلی دی او بدې کې دا اولنۍ تبه بیا راشي بیا ټوخی راشي د هغې نه پس بیا ساه لنډ کېږي وروسته خبرې دي کله چې تا ته عام نزله زکام ولګي نو عام نزله زکام کې دا خبره ده چې هغه به تا ته ټول علامات په یو ټایم راځي ستا په سر هم دړي ستا به پوزه هم بهیږي ستا به مری هم خوږېږي نو ټول علامات د کرونا وایرس علامات چې نو هغسې رو په اسانتیا دی او اخرنۍ ټول نه ضروري خبره پکې څه ده ساه اخیستو تکلیف نو دا لکه دا خبره چې خپل ذهنونو کې کېدی صحیح ده او دویم کوېسچن زموږ دا دی چې لکه هر یو کس د دې وایرس د وجې نه مړ کېدی شي ګوره هر یو کس چې دوی که نه دا زموږ سره د کرونا وایرس د وجې نه مري لکه مونږ اسلامیک پوینټ آف ویو باندې که مونږ خبر وکړو که نه که اسلامیک نظریې باندې مونږ خبر وکړو لکه قرآن کې الله فرمایي چې څومره زیرو خلک چې څومره چې ساه لرونکي که هغه هر څه دی هغه به مرګ هغوی دپاره حق دی نو دا خبره به مونږ یو سیټ ته کړي چې مرګ حق دی که هغه تو د هر نه دی اوس نن سبا په سوات کې یو ټرین روان دی د خلکو دا یو نظریه ده او ستا مخکې زمانه ډېر خلکو دا وي چې سوات کې چې څومره خلک مري نو دا د هارټ فیل شوی دی او دا په کرونا وایرس کې ویشته ګوره کله چې تا ته د هارټ فیل د زړه مسلې وي تا ته د ګردو مسلې وي ستا شوګر وي ستا بلډ پرشر وي ستا وجود کې کینسر وي یا د دې نه علاوه ستا په وجود کې نور بیماریانې نو ستا قوت مدافعت چې دا ډېر زیات کمزورې وي ټیک شو
کله چې دا کرونا وایرس تا ته ولګي نو ستا نور هم دا وجود چې دی کمزوری کوي. صحیح ده. د هغې د وجې نه ستا د مرګ خطرات چې دا ډېر زیات سیوا کېږي. نو که اوس یو انسان چې دی د هغه الرډي زړه مرضي دی، هارټ فیلیر دی، هغه ته کرونا ولګېدو نو د زړه چې دی دا نور هم فیل کوي. نو چې زړه فیل کوي نو د کرونا نه ډایرکټ څوک نه مري چې بس چاته یو کس ته کرونا ولګېدو هی زه دې مړ شو. تا کې به خامخا څه نه څه علامات دي. اوس چې عام ځوان کس مړي په هغې کې لکه ډېر زیات مشکل چې هغه خپل خیال ونه ساتي او خپل احتیاط ونه کړي نو هغه چې ډېر زیاته بیماري دومره سیویر شي چې کله ستا پیپلو ته ورسي او د پیپلو نه بیا ستا زړه ته او زړه نه ګودو ته نو هغه اوس چې الرډي ته بیمار یې تا ته دا وایرس ورکړي نو ته به مرې. نو ته به له څه نه مرې؟ که د هارټ مریض نو هارټ فیلیر نه به مرې. چې څوک د هارټ فیل نه مړ شي نو خلک په ذهن کې دا خبره ده چې نه د کرونا نه مړ د هارټ فیل نه وجې نه مړلی. داسې کار دی زما ورور چې دا زړه مرض سیوا کوي کرونا یې نور هم سیوا کوي. ټیک ده. ګردو مرض تا ته دی، ګردو مرض نور سیوا کوي، کرونا یې سیوا کوي. نو د کرونا په دې کې ډېر زیات غټ رول دی، غټ کردار پکې ادا کوي. ځکه د دې وجې نه زموږ سره چې څومره کیسونه راغلي نو هغې کې اوس هم دا خلک وایي چې نه دا ګپ دی زړه، خو دا ټول ښه حقیقت دی. موږ هسپتال کې یو نو دا بالکل ریل خبره ده چې څومره خلک مړه دي نو د کرونا وایرس و. دې کې څه د ګپ خبره چې دا به مطلب چې چاته یو ارګن مسلې لکه چا الرډي په هغه کې لکه یو بیماري او هغه ته ولګېدو نو هغه کس ډېر زیات په خطر کې دی. هغه به ډېر ریسک. اوس لکه زموږ بعض نه خلک وایي چې پخوا خلک مړه کېدو یا اوس مړه دا کرونا مړه کېدو. دا خبره صحیح ده. لکه ما ته وایي چې لکه د اسلام خبره موږ سیټ ته کېدو خو مرګ حق دی. خو الله پاک هر یو شي د سبب جوړوي. دنیا په سبب چلېږي. څوک به اکسیډنټلی مري، څوک به په یو څه مري، څوک به بل څه مري. اکثر موږ وایو که نه یاره روغ رمټ خو بس ډایرکټ هارټ فیل شو یا بلډ پرشر وخت سر کې وشلېدو. موږ دا ولې وایو؟ خو موږ دا ولې نه وایو چې بس الله مړ کړو. خو خبره چې الله پاک ولې یو سبب جوړ کړو. دا ولې چې الله پاک وایي چې تا دا مسلې دي نو ته به یو احتیاطي تدابیر کې شرعي حکم دی چې ته به حکومتي وخت ته ته به هغې خیال کې کوم چې ډاکټران ته وایي هغې خیال به کې. دویمه خبره چې کوم تا ته اسلام څه وایي چې د وبا په مرض کې به تو څه کوې د هغې خبرو چې خیال کې بیا مه یارې بیا هېڅ ټینشن مه اخله. بیا چې مرګ تعالی راځي نو هغه تعالی په هر ځای کې راتلی شي. د کرونا ته د هر شي نه مړ کېدی شي. خو چې ته احتیاط نه کوې او د احتیاط سره اوس دا وي چې نه بس دا خو مرګ خو د کرونا دی نو دا ستا غلط فهمي ده. دا د هر انسان لږ غلط فهمي ده. اوس نن سبا چې دی په سوشل میډیا باندې د هانټا وایرس په باره کې هم دا ډېر شي پوسټونه کېږي چې هانټا وایرس نوی راغلی دی چاینا نه. هانټا وایرس چې موږ سره دی که نه نو دا اوسنی وایرس نه دی. دا ډېر پخوا وایرس راوتی و. کله چې په 1950 کې 1953 کې د کوریا جنګ و، ساوت کوریا او د نارت کوریا، نو په هغه ټایم کې دغو تقریبا 30,000 آرمي داسې و چې هغو ته بیماري ولګېده. هغوی ته به تبه شو، د تبې سره د هغو نه مختلف وجودونه وینه روانه شوه. صحیح ده. او سره د هغو ګردې فیل شوې. تقریبا 3000 آرمي چې هغه به دې کې انوالو شوه، په دې کې شامل شول. په دې باندې بیا هغوی سټډي شروع کړه چې د څه وجې نه دی. نو دوی تقریبا په 1976 کې 25 سال راوند اباوټ لکه تقریبا 25 کاله دوی په دې باندې ریسرچ وکړو. د اخري کې راوخ کو چې دا د وایرس ته وجې دی، هغې ته هانټا وایرس وایي. او دې له هانټا نوم ځکه کېښودو چې دا جنګ چې د هانټن یو ریور دی، یو دریاب دی په کوریا کې، د هغې سره خواته دا مسله راوتې وه. د هغې بیس باندې دې له بیا موږ چې دی نو هانټا نوم کېښودو. بله خبرداره چې هانټا زموږ سره خو دغه یو بیماري موږ څنګه چې لکه ایبولا په شانتې دا مسله. یو بل مسله چې موږ پلمونري سینډروم وایو که نه، هانټا پلمونري سینډروم وایو. که تو هغه بیماري وګورې نو هغه سیم ټو سیم د کرونا په شانتې ده. دغه شان تا ته به تبه وي، ساه لنډې لنډې به دې کېږي، بل به ستا به په پړو کې به اوبه جمع کېږي. نو که تا ته ورګي نو هانټا چې دی که نه، هانټا وایرس چې کوم دی دا موږ سره کېږي په منګکان کې. صحیح ده. چاینا خلک خو منګکان خوري یا نور دا شیونه خوري، او دا په هر یو منګک کې نشي چې کور کې منګکان ګرځي خلک وایي چې وایرس پکې دی. دا خاص منګکان کچ کچ منګکان او د هغوی غوږونه غټې او سترګې. بیا چې کوم زموږ په کورونو کې کوم منګکان دي یا په چتونو کې چې کوم اوسېږي غټ غټ موږ پښتو کې ورته مږې وایو، نو هغه نه، خاص یو منګک دی. هغې ته موږ ډیر مایس وایو که نه، هغې نوم دا دی ډیر مایس. نو کچ شانتې منګک یا غټ غټ سترګې غټ غوږونه دا په حق ودا کې. نو دا وایرس چې دی دا دغې منګکان نه راغلی دی. صحیح ده. که دا منګکان ته وچېچي دا وایرس په تا ته منتقل شي. که دا منګکان فار ایگزامپل یو بل دغه پکې چې دا که یو ځای کې امتیاز وکړي یا نور څه خپل ګن بلاوز کړي او څوک راشي او هغه ځای ټچ کړي، هغې ګندګۍ سره لاس ولګي، دا وایرس هغې ته هم ټرانسفر کېږي. چې دا وایرس تا ته ورننوتو نو دا هم ستا په پېپړو باندې اټیک کوي.
او هغه شان علامات دي کوم چې د کووډ 19 په شان دي کوم د کرونا وایرس په شان دي نو خلک ځکه کنفیوز کو دا وایرس چې دی نو دا وایرس نه په 1953 کې راوته په 1976 کې پیدا شو او دا کرونا مشان بیماری چې کیندا په 1993 کې په امریکا کې چې کله دا مسله راوته نو پیدا کو چې دا هانټا وایرس ته وجود دا بیماری کې دا اوس نه وایرس نه دی ښه زو وایرس دا پینډیمیک دی کنه دی نه دا پینډیمیک نه دی لکه د اوس پر چې ما د څه کتلې نو لکه پینډیمیک دغه به کې نشته صحیح ده لکه داسې خبره پکې نه راغلی بیا به خیر وګور په ډیټیل سره پینډیمیک نه دی صحیح ده او دا کرونا وایرس چې دا د کم انیملز چې دی دا وو د وجې نه ټرانسفر کېږي هیومنز ته په دې باندې خو لکه ښه پوره سټډي روانه ده چې یاره دا ځناورونه خو لکه زموږ سره اولنی کرونا وایرس چې راوته چې کوم چې پینډیمیک و سارس نو هغه دا ویلی کېږي چې هغه د چمګادړ نه راغلی او کیویډ ته سپیشو غوندې کې ځناور دی هغې ته او د هغې نه پس انسانانو ته نو هغه دا وایي چې او دا زونوټیک دی لکه ځناور زړونه ټرانسفر کېږي بیا چې کله مرس راووتو میډل ایسټ ریسپایریټر سینډروم وایرس چې راووتو کرونا هغه دویم وایرس کوم چې هغه هم پینډیمیک و وبایي و نو هغې کې دا ویلی کېږي چې چمګادړ نه اوښانو ته او د اوښانو نه بیا انسانانو ته لکه سعودي عرب کې دی قطر دی عرب ملکونو اوښان دي که نه دا اوس چې دا یو وایرس دی نو دا وایرس په دې باره کې ویلی کېږي چې دا هم دغه شانتي د چمګادړ نه پینګولین ته موږ ته پښتو کې مارخور وایو څه داسې مارخور ورته وایو د هغې نه انسانانو ته خو په دې سټډي روانه ځکه چې کوم اولنی مریض چې کوم 17 نومبر 2019 کې چې بیمار شو نو هغه په دې سی فوډ کوم چې کوم د سمندري د ځناور مناور دی او دا بل څه په دې ځناور په مارکیټ کې وا کار کوو نو هغه چې راغی ته نمونیا ولګېده نو بیا دغه چاینیز ډاکټر چې هغه په دې باندې ریسرچ شروع کړو چې دا نمونیا خو څومره جراثیم چې نمونیا د وجې نه جراثیمونو نمونیا کېږي هغه ته ووتل دا څه نمونه څه دی نه چې وکتل هغوی چې یاره کرونا په شانتې وایرس دی خو نوی دی ځکه یې د بیا کرونا ناول وایرس ورکړو نو د هغې نه پس هغه معلومه کړه چې کیدی شي دې سړي د ځناورو سره کار کوو په هغې مارکیټ کې کار کوو نو کیدی شي دا هم د هغې نه راغلی په دې لا سټډي روانه ده خو دا پاسبلیټي ده چې لکه ځناور نه انسانانو ته منتقل کېږي او اوس یو اخرنی کوېسچن لکه اوس هم زموږ خلک چې دی دا وایرس چې دی سیریس نه اخلي که نه اوس کیسز چې دی تقریبا په سوات کې 35 چې دی پازیټیو راغلی دی ریپورټ نه ما کتلی و چې 35 پازیټیو او اوس هم دا سیریس دا خلک نه لي اصل کې زموږ د خلکو لکه ډېر زیات موږ سوشل میډیا ګورو او یا د نور خو دغه ګورو نو دا یو خبره کوي چې یاره دا وایرس ګپ دی او دا داسې دا داسې دی موږ په خپله چې هسپتال کې موږ موږ ته خو ګپ نه ښکاري صحیح ده بلکې زموږ سره څومره پیشنټ ایډمټ شوي دي یا داخل شوي دي دا هو ټسټونه پازیټیو راغلي ایون زموږ کوم ډاکټران چې کوم مریضان چې ټچ کړي هغه پازیټیو راغلي او هغه بیا مړه شوي دي یا شته نو هغه ډاکټران موږ هم په کورونو کې کېنو یا پی ډي ډي سي هوټل کې کېنو د هغو کوارنټاین کو چې یاره تاسو د هغو ټسټونه موږ کړي د هغو ټسټونه نیګیټیو راغلي اوس داسې په سوات کې دی او ورځ ورځ سیوا کېږي اوس د دې هېڅ قسمه علاج او هېڅ هم نشته خو ښکلې خبره دا ده چې دا خبره د ول ذهن نه وباسئ چې یاره دا ګپ دی دا حکومت سازش دی او پیسې اخلي او دا اخلي او که ګپ یې په 212 ملکونه مې به سیوا شوي په نورو ملکونو کې به نه و ټیک ده بیا ټول دنیا کې ګپ دی دا خو بیا یو ګپ مذاق روان دی خو دا خو مذاق خبر نه دي لکه د الله پاک یو امتحان دی هغه هم مذاق ګڼو که موږ ته قهر وایي هغه هم مذاق ګڼو خو سوات کې یو ښکلې خبر دا ده چې په سوات کې کم یو مریض راشي موږ ته هغه ډایګنوز شي چې ته پته چې دته کرونا وایرس دی دا هغه چې څومره خلک په کانټیکټ کې راغلي یا ټچ کړی یا څه په کور کې نو میجارټي ټسټونه د هغې خلکو نیګیټیو راځي صفا راځي